سلامونه مینه درنښت د احمدي میډیا ټولو څارونکو مینوالو اوریدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ او د صحت په جامو کې به وي. دوستانو لکه څنګه چې تاسو معلومات ته چې د افغانستان لوبډله د روان شل اوريزه نړیوال جام له خبره انتخاب شو، خو ماشاءالله لوبډله ښه لوبډله ده. پس بالینګ او سپینر بالران چې کوم انتخاب شوي مجیب راتګ او همدارنګه نوین الحق راتګ نوین الحق دا د ما پاین د افغانستان لپاره او د افغانستان د ټیم لپاره ډیر مهم او خوشبختانه چې دا به کار وشو. د دوی راتګ بیخي عالی ده، په ټیم کې د دوی ځای جوړېدل او د دوی ته چانس ورکول ده د افغانستان لپاره ډیر مهم رول لوبول شي. خو څه هم میډل آرډر کې باید د اسحاق رحیمي په ځای او ورسره د شاهد کمال په ځای داسې یو څوک راوستل شوي وای چې موږ د غټ شاټو هیله تر کېده او توقع تر کېده. اسحاق د بار بار چانسونه ورکولو سره بیا هم هغه نه توانېږي چې یو ښه اننګز وکړي د افغانستان لپاره او هم د ځان لپاره. همدارنګه که تاسې شاهد کمال هغه کوم کیریر ته وګورئ، دغه لوبې ما نږدې نه م کتلې. شاهد کمال هم داسې د 20 لپاره نه ده جوړ. شاهد کمال هم د ون ډې لپاره ښه پلیر ده او باید شاهد کمال ته د ون ډې لپاره دته چانس برابر شي او د ون ډې میچونو لپاره دی جوړ کړي. نو 20 شاټ فارمټ ده، دلته یو بال دوه باله چې خرابه لوبېږي هم د ټیم لپاره او نور مشکلاتونه جوړېږي. او شاهد کمال تر څومره ما د لوبې څارلې تر څو چې دی صحیح نه وي سیټ شوی د شاټ نه لګېږي. ټیم بیخي بیلنس ټیم ده، تنها په میډل کې لږ ستونزه ده او منم چې شاید دوی ته به چانس هم داسې خاص میلاو نه شي، خو بیا هم بیک اپ کې موږ سره باید میډل کې ښه لوبغاړي وای چې لوبغاړي باید موږ سره وای چې موږ ډېره توقع ترې کېده او مخالف لوبډلې دا سوچ و فکر کوي چې یاره دوی سره که یو لوبغاړی انجر شي او په دوی سره په بیک اپ کې بل ښه لوبغاړی ده نو درویش لوبول مسلسل دا به د افغانستان لپاره بیخي مهم دي. درویش لږ نه نهایت زیات ښه لوبغاړی ده او درویش ته باید مکمل چانس میلاو شي او هم د سلو لوبې هم د غټو چانسو صلاحیت لري. او دارنګې سپینر بالران کې د مجیب راتګ په اټیکینګ کې اول اورو کې دا بیخي ډېر خورا ډېر مهم و د افغانستان لپاره او د ده راتګ بیخي ښه ده. انشاءالله د سبا د افغانستان د ټیم هغه بالینګ لاین بیخي نور هم قوي شي، مضبوط به شي. ورسره راشد ده، نور ده او نوین الحق ده. د دوی راتګ بیخي ښه ده. د عبدالله احمدزي انتخابېدل که څه هم دې میچو کې چانس ورته میلاو نه شي مهم نه ده، خو د راتلونکي لپاره بیخي د ده داسې لوبول او ده ته هغه زړورتیا ورکول چې دی لږ زړور شي، لږ ولوبېږي، شاوخوا ملکونه او ټیمونه وګوري. نو دا په آینده کې د جوړېدل د افغانستان لپاره بیخي مهم دي. لوبډله ښه ده خو تنها هغه میډل کې لږ ستونزې شته. نو په دې هیله چې پلینګ 11 څوک انتخابېږي هغوی په پوره دقیق سره هماغه میچونه وکړي او هماغسې لوبې وکړي. افغانستان اوس هغه پخوانی ټیم نه ده چې موږ به تنها ویلی چې یو میچ دوه میچې وګټي. افغانستان اوس داسې یو ټیم ده الحمدلله چې موږ باید داسې یو توقع وکړو چې موږ وایو چې دا ټرافي موږ ګټو. نو دې لپاره د افغانستان سکواډ بیخي په زړه پورې و او کیپرو کې موږ سره بیک اپ کیپر ته موږ ته ضرورت هم نه و، ځکه به ګربز آرلډي همیشه هر میچ کې فیټ وي او له اوسه پورې دی نه دی انجري شوی. نو که رحیمي اچول کېده هم باید ریزرو کې اچول شوی وای اسحاق رحیمي. او بل ټول مهم رول چې په میچ کې لوبوي کیپټنسي دا د افغانستان لپاره بیخي مهمه ده، خورا لږ نه ډېره زیات مهمه ده. راشد پخوانۍ کیپټنسي که تاسو لیدلي همیشه داسې وخت کې بالینګ به استعمالوو چې د استعمالېدو وخت به نه و. نو د ما په نظر باید کیپټنسي هم بیخي ځیرکتیا سره وشي او پلان سره مخکې لاړ شي. هیله توقع هم دا ده چې افغانستان دا ځل ښې لوبې وکړي او ټول یې الحمدلله انشاءالله د الله په مرسته انشاءالله وګټو او د ګټلو توان او طاقت لرو. د موږ هیله، ارزو، د موږ تمنا او دعاګانې دي
چې دې کړېدلي ځورېدلي ولس ته انشاءالله دوی یو ځل بیا خوشحالي راوړي.